معنا د مشرانو امر ده، دا د موږ امر نه ده، د مشرانو ده. په دې کې مو هم دغه د امیر المؤمنین فرمان اول ما په خپل ځان باندې عملي کو، تطبیق مکو. امر شوی ده چې وزارت داخلي لخوا نه چې مجاهدینو ته دا یو ډېر ښه اقدام ده. د کورنۍ چارو وزارت د رهبرۍ له لوري د پولیسو لپاره د یونیفورم اغوستل جبري شوي او د دې پریکړې له مخې ټول پولیس منصوبین اړ دي چې د خپل مسلک اړوند یونیفورم واغوندي. وزارت وایي چې دا پریکړه د مشرتابه د حکم له مخې عملي شوې ده. د عامه ساتنې تصدۍ مسؤلین وایي په نظامي برخه کې د یونیفورم شتون ډیر مهم دی، ځکه دا د یو بل په پیژندلو کې مرسته کوي او د مشرانو د هدایت مطابق باید پرې عمل وشي. معنا د مشرانو امر ده، دا د موږ امر نه ده، د مشرانو ده. په دې کې مو هم خدایي مسؤلیت ادا ده، که د اطاعت وشي او هم دنیوي مسؤلیت ادا ده. خدایي مسؤلیت په دې معنا باندې چې د اولو الامر امر ده، او دنیوي مسؤلیت دا چې که هغه هیات موظف هیات چې دوی ټاکلی دغه که راشي دلته، نو بیا به موږ ورته څه جواب لرو؟ هېڅ به نه لرو. نو خو بیا به هغوی هم د موږ نه خفه وي او خامخا به یو څه دنیوي سزا هم دوی لري. نو له ټولو نه مو غوښتنه دا ده، ډېره احترامانه غوښتنه مو ده له ټولو ملګرو نه، چې او د الله پاک نه توفیق غواړو د ځان او د ټولو ملګرو دپاره چې دغه امر ښه عملي سي، او د دې به انشاءالله ډېرې ګټې هم د ولس دپاره ډېرې ګټې دي، هم د موږ تاسې د شخصیت دپاره ډېرې ګټې دي، ځکه یو بل ډېر ښه په اساني سره پېژندلی سو. د هر چا خپل نشان معلوم ده، خپل رتبه یې معلومه ده، خپل هغه کار یې معلوم ده. نو الله تعالی مو وساته، خدای مو حفاظت وکړي. د کورنۍ چارو وزارت د بېلابېلو ادارو مسؤلین ټینګار کوي چې رسمي یونیفورم نه یوازې د پولیسو د پیژندلو لپاره ګټور دي، بلکې له خلکو سره د باور فضا هم رامنځته کوي. د ولس او د نظام د ساتونکو له منځه توفیر رامنځته کیږي. هر څوک په ډېره اسانۍ سره کولی سي چې هغه امنیتي ځواکونه وپېژني، له هغوی نه مرسته وغواړي او د هغوی احترام وکړي او د هغوی سره همکار پاتې سي. او که یونیفورم نه وي، د امنیتي ځواکونو د عام ولس له مابینه توفیر امکان نه لري. هر څوک کولی سي چې د امنیتي ځواکونو له وجود یا د دوی له نوم نه استفاده وکړی سي، او که چېرته یو یونیفورم وي نو بیا د دوی په مابین کې دا لوی توفیر رامنځته کوي. هر څوک نشي کولی چې هغه یونیفورم ته لاسرسی پیدا کړي او یا له هغه نه استفاده وکړي. خصوصا د کورنۍ چارو وزارت خو بیا د هیواد د امنیت یو لویه برخه په غاړه لري او بېلابېل قطاعات دي او بېلابېل مسؤلیتونه لري. د مواد مخدر معاینت ځانګړی مسؤلیت لري او ځانګړی لباس لري. سرحدي ریاست ځانګړی مسؤلیت لري او ځانګړی لباس لري. عامه پولیس ځانګړی مسؤلیت لري او ځانګړی لباس لري، ورته منتخب شوی ده. همدا شان د وزارت قطعه د هغه ځانګړی لباس او ځانګړی وظایف لري. همدا شان د تصدۍ ملي محافظتي عامې معاینت هغه بیا ځانګړی وظایف او ځانګړی لباس لري، چې الحمدلله د کورنۍ چارو وزارت د رهبري د امر په اساس باندې د معاینت ټولو قدمو که هغه په ولایتونو کې دی او که مرکز کې دي، نو ټول الحمدلله امر تعمیل کړی ده او ټول په نظامي لباس باندې ملبس دي. اوس مهال د کورنۍ چارو وزارت ټولو اړوندو ادارو ته هدایت ورکړل شوی چې د نظامي یونیفورم اغوستل الزامي دي، څو د رتبو له مخې د مسؤلینو او پولیسو ترمنځ تفکیک وشي. نظام کې واقعي چې ډېر اهم او ضروري دی، نو له دغه کبله تل د مشرانو هغه فیصله کړې ده چې په هغې کې د نظام او د ملت ګټه وي، ځکه لازمي شي نو په دې کې به د دولتي او غیر دولتي خلکو فرق راشي. د رتبې په لحاظ به هم هر چاته هر څوک معلوم وي چې د کومه رتبه لري، او دغه رقم د بستو په لحاظ به هم هر چاته معلوم وي. نو ښه خبره ده چې یونیفارم لازمي شي، چې په دې کې د دولتي او غیر دولتي، د نظامي او غیر نظامي، د عسکر او د رعیت فرق وشي او معلوم شي.
د عینیاتو ادارې مسؤلین وایي دوی د مشرانو د هدایت پر بنسټ تر ټولو مخکې په خپله د یونیفورم تطبیق پیل کړی او وروسته یې په ټولو کارکوونکو دا شرط عملي کړی دی. الحمدلله دغه د امیر المؤمنین فرمان اول ما په خپل ځان باندې عملي کو تطبیق مکو او د هغې نه وروسته د عینیاتو د تنظیم د ادارې د ریاست ټولو کارمندانو دغه فرمان عملي کړی دی. د کورنیو چارو وزارت د کابل ښار د 11مې حوزې مسؤلینو خپلو پولیسو ته ویلي چې د مشرانو د هدایت مطابق باید یونیفورم رعایت شي او له سرغړونکو سره به قانوني چلند وشي. موږ ټول پرسونل ته امر کړی ده چې یونیفورم باید واچوي، بې له یونیفورم نه باید ونه ګرځي. یونیفورم خو دا خو ډېر یو ښه کار ده او ښه یو اقدام ده، ځکه دلته د عامو خلکو او د نظامي کسانو ترمنځ باید فرق وسي. دغه یونیفورم چې کوم یو له امر سوی ده چې وزارت داخلي لخوا نه چې مجاهدینو ته، دا یو ډېر ښه اقدام ده. یقینا دې ته موږ خوش یو او خوشحاله یو چې ځکه دا خو یو د ولس او د حکومت ترمنځ اوچته فرق کېږي. دغه یو عام کس ده او دغه یو دولتي یو کس ده. دا ډېر یو ښه اقدام ده. د 11مې حوزې مسؤلین زیاتوي پولیس باید پرته له یونیفورم څخه چک پاینټونه او ګزمې ترسره نه کړي تر څو د خلکو او پولیسو ترمنځ واضح توپیر موجود وي. بسم الله الرحمن الرحیم. مجاهدینو باید موږ تاسې د مقام په هدایتو سره چې کوم هدایت موږ ته سوی چې ټول مجاهدین په دې باندې مکلف دي چې په یونیفورم کې باندې ووځي، ځکه چې د موږ او د تاسو د ولس ترمنځ فرق وسي. هیڅ چاته دا اجازه نشته ده چې بې له یونیفورم نه بهر وځي. هغه که ګزمه کوي او که جک پینټ کوي باید بې له یونیفورم نه هغه وینه کړي. که چېرته څوک هم ګیر کړه هغه به مجرم وي او انشاءالله موږ به خپل هغه قانوني چلند به ورسره کوو. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي د کورنیو چارو وزارت له دې اقدامه هرکلی کوي او وایي چې یونیفورم به د پلیسو او عوامو خلکو ترمنځ توپیر رامنځته کړي. حالا می حکومت جدید ما بعضی از اسکرها یونیفرم نمیپوشند، باید بپوشند به خاطر که فرق بین مردم عام و عسکر یا نظامی شود. بسیاریش میپوشه بسیار منظم معلوم میشن و فرق بین مردم عام و نظامی میشه، اما بسیاریش که نمیپوشند باید بپوشند که فرق بین مردم عام نظامی شود، چون بسیاری کسا غلط میکنن، نمیفهمه کمی از نظام هستن یا عام است. چون که هم دا اقدام د ټولنیز نظم د ټینګښت لپاره مهم بولي. خپل یونیفورم چې دی همرنګي چې ده دا د ټولنې د نظم لپاره دی، دا د ټولنې د تبعیض او د تفاوت له منځه وړلو لپاره دی. لکه څنګه چې موږ تاسو ګورو چې فرضاً اردو کې، پولیس کې یا سرندوی کې لباس یو رنګي. علت دا دی چې تفاوت او تبعیض له منځه ځي، ټول یو رنګي، بل نظم منځته راځي. بل دا دی چې یونیفورم ستاسو د هغه شناخت او دغې علامت هم کیدی شي، پیژندل کیږي د لباس په اساس. عربان ټول تاسو ګوري چلتار وهي او عبایا غوندي او لوی کمیس غوندي. که چېرته د غرب مشر ورته راشي او که د شرق مشر ورته راشي، دی په خپله مغه یونیفورم خپل په لباس کې چې د دوی علامت دی په هغه کې دوی ورته راوځي. د یادونې وړ ده چې د کورنیو چارو وزارت له لوري دا پرېکړه په داسې حال کې عملي کېږي چې له دې وړاندې ګڼو خلکو د پولیسو لپاره د رسمي یونیفورم نشتوالی یو جدي نیمګړتیا ګڼله.